بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امين. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم. زما محترم او تاسو دا وظیفه وکي، الله رب العزت بدستاسو هر قسمه مدد او نصرت وکي او تاسو چې کوم حاجت وي هغه بزر پوره شي او ټول مشکلات به ختم شي. زما محترم او دا وظیفه د ټول مسلمانانو د پاره یو ډیره عظیمه نسخه ده او عظیمه وظیفه ده. کله چې هم تاسو ته حاجت را پیښ شي، وړو کې وي یا غټ وي یا ممکن وي یا ناممکن وي، د دې د پاره او زما محترم او څوک سب مصیبت کې راګیر وي یا ورته سم مشکل را پیښ شي او دې دا غواړي چې زما دا مشکل دی حل شي او زما دا پریشانی دی الله جل شانه ختم کړي، نو زما محترم او تاسو د دې ټولو مسلو د پاره دا وظیفه دا عمل کولی شي. د الله رب العزت مدد به تاسو طرف ته متوجي شي او د الله رب العزت د مدد نه بغیر انسان هیڅ چیز هم نه دی، که هغه بادشاہ هم دی، خو چې تر کومه پورې د الله رب العزت مدد د سره شامل حال نوي او که عام انسان وي، خو چې د الله رب العزت مدد او نصرت ور سره نوي، نو بیا هیڅ چیز نه دی. نو زما محترم او د الله رب العزت مدد ضروری دی، که بادشاہ دی، که غدا دی، که فقیر دی، که امیر دی. محترم او د الله رب العزت د مدد د حاصلولو د پاره دا یو عظیم الشان او علی شان وظیفه ما تاسو ته راوړی ده. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې له برکت به الله رب العزت به دستاسو مدد وکي، دستاسو پریشانه به الله رب العزت ختمي کی، دستاسو سه حاجات وی هغه ټول حاجات به الله رب العزت پوره کی. دا شان زما محترم او د رشتې د پاره تاسو دا وظیفه کولی شي. دا قرانګي د واده د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شي. ډیر رونه او خويندې دا سیدي چې هغه کال 2 کال 15 کال شي وي، خو دا واده د پاره اسباب نه برابرېږي، نو زما محترم او تاسو دا وظیفه وکي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت په مناسب ځای کې تاسو رشتہ هم وکي او کله چا واده کې رکاوټ وي، واده نه کیږي، الله تعالی به ورته اسباب برابر کړي. محترمو، په کاروبار کې مرکاوټ وي، نو د دې لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شي. دا رنګ زما محترم او تاسو باندې قرض وي او تاسو هغه کس تنګړي او تاسو نه قرض غواړي او تاسو سره بنا، نو تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله تعالی به د غیب نه تاسو د قرض ادا کولو بندوبست وکړي. دا رنګ زما محترم او د چا خپل کور نه وي، د کرای په کور کې پاتې کیږي، هغه دې دا وظیفه وکړي، الله رب العزت ورته خپل کور ور نصیب کړي. دا رنګ زما عزتمند یو ورور دی، هغه بهر ملک کې پاتې کیږي، یا ته نه کفیل ته نه پیسې نیولې دي یا ور سره ظلم او زیاتې کوي یا بهر تلې د خو کار ورته نه ملایويږي، نو زما عزتمند داسې کس هم دا وظیفه کولی شي. او زما عزتمند راځم وظیفې طرف لتا سو به دا وظیفه څنګه طریقې سره کوي. محترم او تاسو که دا وظیفه داسې ټایم کې وکړي چې مکروه ټایم نه وي، یعنی سحر بانګونو نواله تر نور خطو پر دغه مکروه ټایم دی، د دې نه علاوه نور چې کله د سر د پاسه شي نو دغه مکروه ټایم دی، کله چې مازیګر مونږ کو نو تر ماښام پر مکروه ټایم دی. د مکروه ټایم نه علاوه کبل ټایم کې تاسو دا وظیفه وکړه، 2 رکعات نفل موثر وکړه، نو ډیره بهتره ده. خو زما عزتمند مکروه ټایم کې هم تاسو دا وظیفه کولی شي، یعنی مکروه ټایم کې هم دا وظیفه تاسو کولی شي او کیږي. محترم او طریقې دادا چې اول به صحیح طریقې سره او 10 شردام وکي او بیا به سجده بو لګوي، سجده بو لګوي، الله اکبر بو یا سجده بو لګوي، سبحان ربي الاعلى یا سبحان ربی العظیم، چې تاسو ته پدې کې کم یو هم آسان وي، نو 3 پیره ودا وایي او بیا به زما محترم وکفا بالله نصيرا، وکفا بالله نصيرا، دا به تاسو 21 مرتبه 21 پیره به تاسو دا وایي. نو زما محترم وکاله چې سجده نه تاسو سر را پورته کوي، نو 21 مرتبه 21 پیره به تاسو درود شریف وایي. دا رنګ بیا به تاسو الله اکبر وایي، دویمه سجده وکړئ،
نو په دویمه سجده کې به تاسو سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى درې پیری بوای او بیا به 21 مرتبه 21 پیری به تاسو وکفا بالله نصيرا وکفا بالله نصيرا دا به زما محترم تاسو وای او بیا به د سجدې نه دویمه سجدې نه سر راپورته کوي او بیا به 21 مرتبه 21 پیری تاسو درود شریف وای بیا زما محترمو د دعا نه مخکې به تاسو ربي انصرني فی حاجتي ربي انصرني فی حاجتي 7 مرتبه و پیری به تاسو دا کم الفاظ دي دا به تاسو وای رب انصرني فی حاجتي د دې نه پس زما محترمو د دعا د پاره لاس پورته کوي د الله رب العزت نه په عجزه سره توجه انکساره سره به تاسو دعا غواړي د خپل حاجتونو پوره کېدو د لپاره خپل مشکل او ختمېدو د لپاره د خپل مقاصد حاصلولو د لپاره د الله رب العزت په دربار کې سوال وکړي زما محترم او الله رب العزت په ورکړه باندې نستړي کېږي مونږ بستړي شو الله تعالی په ورکړه باندې نستړي کېږي نو زما عزتمندو چې څومره مونږ وګدوګ د سوالونه کولی شو څومره د الله رب العزت نه غوښتلی شو نو دومره پکار دی چې مونږ وغواړو الله تعالی خوشحاليږي چې یو بنده مانه وغواړي زما محترم او تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دا مذکوره تمام مسائل حل کی زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي کو ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ما ته اجازه راکړئ د لوی الله په امان